سر خلاص که پیشني موږک د یوې عریضې او یوې ټوټې پرزې سره د زمري دفتر ته چې د ځنګله رئیس ورغی. هغه له سکرتریت ته نو رسېدلی چې رئیس ته د هغه په هکله په انګریزي ژبه یو سپارښتي تلیفون هم وسو. نو رئیس بې له دې چې د هغه سوانح او تحصیلي اسناد وګوري، هغه یې سمدستي د فیل په بس کې مقرر کړ. په لومړي سر کې موږک ډېر خوشحاله و. لوړه تنخوا، موټر، غټ دفتر یې درلود او ډب ما به لوړ و. خو د پلان په لیدو چې له ورځې د 6 ونو پرې کول او له ځنګله نه تر پاخه سړکه وړل وه، په لیدو یې غونې وتښتېدل. د بریتو ویښتان یې نیغ ودرېدل او لکه یې یو ډانګ سوه. هغه د درواغو راپورونو زوراوه او د راتلونکو مسؤلیته ډارېده. په خپل ګریوان کې یې سر دننه کړ او سر یې هلته بند سو. نو دا یې وپیتېله چې ګریوان غټ کړي، له سټیټ بس ونیسي چې نه خپل سنګدان او نه بل بد پرې ووایي. نو په همدې اور سره د رئیس دفتر ته ورغی. خپل غږ یې چې خدایي نری و، نور یې هم نری کړ او دا سیاسي راز یې په شفاهي ډول رئیس ته ووایه. د خدای لپاره لاسونه دې مچوم، یو ټیټ بس راکړه. خو رئیس نه منل. موږک رئیس ته په زاریو او ننواتو ویل: صاحب په خدای زه موږک یم، والله بالله کوچنی موږک یم، تله بالله موږک یم. دا لکۍ دا بریتونه مې د دې شاهدي ورکوي چې موږک یم. زمري ورته وویل: تاسو محترم شکسته نفسي کوئ. موږک په بریتو لاس تیر کړ او ویې ویل: ته او خدای زه ګوره، د پیل بس ګوره. نه کېږي، نه کېږي. د ډېرو خبرو اترو وروسته رئیس پوه سو چې غټه واسطه لرونکي کوچنی موږک یې نه مني. نو هغه ته یې ویل: ته ګوره شرموښکۍ وزیره ده، مچ وزیر دی، نور نو څه درته ووایم. خو د موږک په دې سیاسي جوړجاړیو سر نه خلاصېده او ورته ګټور نه و. رئیس په یوازې تشو خبرو بسیا کولی نه سو. نو زنګ یې ووهه او خپلې سکرترې ته یې وویل: دلته ځانګړې غونډه ده، څوک مه راپرېږده. بیا یې تړې وره ته یو میز کېښود، کړکۍ یې وتړله، پرده یې کش کړه او د بي بي سي راډیو غږ یې جګ کړ او موږک ته یې په جدي توګه ورو وویل چې نور یې کولی سي، ته خو لا شکر ځوان یې، تیز غاښونه، شخ شخ بریتونه، اوږده لکۍ لرې. موږک له غروره په خپل 2 تاره شخو بریتو لاس تیر کړ. رئیس د میز شاته غلی کښېناست او ورو یې د مخ نقاب ته ګوتې وروړې او د موږک نه یې ورو مګر جدي وپوښتل: ته پوهېږې زه چې د زمري په بس کې کار کوم څوک یم؟ سر خلاص که. موږک بې له ځنډه په مسکا ورته وویل: هو صاحب، موشخر. رئیس په ترتري ژبه ترې وپوښتل: ته څه پوهېږې چې زه موشخر یم؟ موږک ورته وویل: ټوله پوهېږي صاحب چې ته خر یې او د زمري دنده اجرا کوې. هغه چا چې زه درته معرفي کړی یم هغه له راته وویل دا پرزه هغه لوده موشخره ته ورکړه. زمری ایش پیش پاته سو.